علیکم. نن تاسو له چې دی په یو نوې موضوع باندې خبرې کوو. هغه دا چې زیات کسان پوښتنه کوي موږ نه د ایټالیا د ویزې چې دا تقریبا یو څو ورځې مخکې چې دی ایټالیا هیواد اعلان وکړلو چې موږ هغه هیوادونه چې اروپایي نه دي نو هغه هیوادونو ته 15 لکه ویزې چې دی موږ ورکړي دي او دا ویزې چې دی منګه اصلا د مزدورانو یا د کارګرو د کمبود سره مخ شوي نو دغه 15 لکه ویزې چې دی دا د غیر هغه هیوادونو ته ورکوي چې ایروپین نه اوسېږي، اروپایي هیوادونه نه وي. خو دغه وروسته دی زیاتره کسان هم د دې پوښتنه کوي چې موږ دې ته څنګه اپلای کولی شو، د دې مطابق معلومات څنګه پیدا کولی شو، او همدارنګه د کمپنیانو مطابق چې کم کمپنۍ کې کم وظیفه اعلان شوې ده څنګه اصول څنګه دي، په دې باندې خبرې کوو. ټوټلی که چېرته راشي تاسو د زه لومړی تاسو ته د ایټالي دغه کم چې 15 لکه ویزې اعلان کړي دي، تقریبا پوره 15 لکه نه 4 لکه او 90,000 او تقریبا دغسې چې دی دومره ویزې تقریبا دي. خو ټوټل ونیسه چې دی 15 لکه ویزې دي. نو دلته وګورئ تاسو به راشي او لومړی چې دی د دې په هکله لږ څه رولز یې ولولئ چې اصلا کمې ویزې څومره. دلته ګورئ هغه هیوادونه چې مطلب نن ایروپین دي اصلا نو هغوی ته تقریبا چې دی دوی په 3 کالو کې چې دی یعنې مطلب د 26 نه تر 28 کاله پورې دغه 15 لکه ویزې دوی ته پکار دي. دغه 15 لکه ویزو کې چې دی دوی به اصلا چې دی ګورئ لیبر شارټیج چې دی اصلا چې دی د کارمندانو د کمبود سره مخامخ دي. نو د دې لپاره چې دی دوی د هغه هیوادونو څخه چې دی کسان غواړي کوم چې ایروپین نه دي. تاسو وګورئ تقریبا چې دی 100,000 او چې دی 4,850 نفر چې دی یعنې دومره ویزې چې دی په 2026 کال کې به ورته ورکوي. یعنې دا دومره چې دی دا ضرور دی چې په دې کې دوی دا دومره کسان د هغه هیوادونو نه ویسي کوم چې اروپایي نه دي. دغه ویزې چې دوی ته ورکول کېږي څه سیزنل دي او څه نن سیزنل دي، مطلب موسمي دي او غیر موسمي ویزې دي. دوی کولی شي هغه نن سیزنل چې دي که نه هغه ویزو ته ویل کېږي کوم چې موسم پورې مربوط نه دي، او دغه نن سیزنل ویزې چې دي د دې شمیر اصلا چې دی 2,13,550 ویزې چې دی دوی هغه نن سیزنل کسان ته ورکوي. مطلب هغو به سیلف امپلایمنټ کوي، مطلب خپله به ځان تلته کار پیدا کوي، هلته به کار کوي، مطلب یعنې او په داسې آزاد کار به کوي، شغل آزاد چې دی داسې، او همداسې چې دی دوی سره نور کارونه به همداسې دا ترسره کوي. نو دا اصلا نن سیزنل دی. او هغه چې کوم بله ویزې دوهمه کټګوري چې دی هغه سیزنل ورکرز دي. سیزنل مطلب موسمي دي. دا یوازې سیزنل ورکس چې دي یوازې په 2 برخو کې دوی چې دی ویزې ورکوي، چې یو د زراعت په برخه کې دي او بل چې دی مطلب د ټوریزم په هکله باندې دي، په حق دي. نو دغه 2 ویزې چې دی دوی په سیزنل کې ورکوي. راځو نو اصلا اګریکلچر کې به څنګه او د نور دې ته به اپلای څنګه کوو او د دې نور معلومات څنګه دي. وګورئ دلته ټوټل چې دی موږ سره دومره مطلب چې دی د ایټالیا هیواد چې دی 4,19,550 ویزې چې دی ورکړي دي چې دا په 3 کالو کې ترسره کېږي. او 26 کال کې دغه اوس روان کال کې به دومره ویزې چې دی ورکوي. او د دې کټګوریز دا دی ګورئ نن سیزنل دی مطلب او بل چې دی سیزنل دی. هدف یې تر دې نه چې دی دغه د لیبر شارټیج دی چې اصلا د کارمندان باید زیات شي هلته. نو دلته انفارمیشن دی عمومي معلومات دی ځکه شته دی. زه راځم تاسو ته د دې مطابق خبرې کوم څنګه به دې ته اپلای کوئ، څنګه به معلومات پیدا کوئ دلته او دې لپاره څه ضرور دی. نو لومړی خبر دا ده که چېرته کوم کسان چې دی په انګلیسي باندې پوهېږي نو د هغوی د چانس چې دی مطلب زیات دی، نو کولی شي په اسانۍ سره. که چېرته په ایټالوي ژبه پوهېږئ او که چېرته په انګلیسي باندې پوهېږئ نو تاسو لپاره چې دی لکه چانس زیات دی. دوی چې دی لومړی تاسو پروسس د دې دا رقم دی چې لومړی به تاسو یو کمپني دلته پیدا کوئ. کمپني زه به څه ادرسونه تاسو ته درکړم، د هغې به معلومات تاسو له چې کوم ځای تاسو وظیفه ترلاسه کولی شئ په هغې به هم خبرې درته وکړم. خو تاسو باید چې دی لومړی یعنې څه یعنې مطلب که هغه کسان چې په انګلیسي باندې پوهېږي هغوی نه انټرویو اخیستل کېږي. کوم کسان چې مطلب په انګلیسي نه پوهېږي نو دوی دپاره هم چانس شته دی. خو دلته چې دی تاسو ګورئ کله چې تاسو ځان برابروئ دی تاسو وایئ چې زه دغه ویزه باید واخلم، ایټالي ویزه باید واخلم. د دې لپاره باید چې تاسو یو کس دی هغه مطلب چې دی برقي دی یا پر اگزامپل چې دی
نجار دی یا ډرایور دی یا مطلب بل کوم بخش کې پوهیږي خو دې سره اسناد شته دی دا دین یو خو انټرویو مستقیما اخیستل کیږي او د دې سره باید چې اصلا اترایزیشن ورک چې ورته ویل کیږي او بل دې سره چې هغه ریفرنس باید موجود اوسیږي لکه مطلب دا چې دی وایي چې زه په برګ باندې پوهیږم برګ ما د برګ یو سرټیفیکیټ په شکل یعنی مطلب هغه اسناد باید دې سره موجود وي یو بل دې سره چې دی الته لایف چې دی د کمپنی دې سره چې دی مصاحبه کوي نو د دې نه چې د معلومات اخلي نو او بل کمپنی چې دومره ته د پوسټ اپلای کوي لکه څنګه چې په افغانستان کې مونږ یو بس اپلای کوو خو به هم دا ترتیب دی خو ترتیب د دې چې دی داسې دی چې مطلب دوی تاسو نه یعنی د مخکې چې تا ته ویزه راشي نو تا نه چې دی هغه ستا اسناد هر څه چې دی چک کېږي ته به لومړی دوی ته چې دی خپل معلومات لیږي سی وي به دې ورته جوړوي سی وي به ورته ورلیږي ورسره چې دی دوی تاسو نه کم ډاکومنټ چې غواړي ټول به یعنې پاسپورټ او تذکره او د حساب کتاب دا ټول درنه غواړي دا به کمپنۍ ته ولېږي دوی ستاسو دا معلومات چې دی داسې مطلب ګوري او تقریبا چې دی د 8 ورځو په جریان کې ستاسو چې دی تاسو سره د دې خبرې کېږي نو یعنې د 8 نه نیولې تر 3 میاشتو پورې ستاسو باید چې دی دا پروسه باید غونډه ستاسو کمپلیټ شوي اوسیږي او تاسو ایټالیا ته باید داخل شوي اوسئ کله چې ایټالیا ته داخلیږئ نو هلته چې دی تاسو نه چې دی اصلا د کار هغه کم ته چې کوم وړتیا لري او څه شته دی اپلای کړې ده د هغې یو ثبوت باید تا سره واوسیږي نو هله به ته ایټالیا ته داخلیږي که چېرته بعضې زیاتره کسان دا پوښتنه کوي که چېرته زه فیک اسناد جوړ کړم جعلي جوړ کړم یا څه خو نه دا اصلا داسې شی دا سره نه منل کېږي نو لومړی چې دی هغوی اصلا ستا غونډ ډاکومنټ کنفرم کوي چې آیا ته وړتیا رښتیا هم لري او که نه لري چې وړتیا لري نو هغې نه پس تا ته بیا د دې اجازه درکړي ځکه دا ته به کمپنۍ ته اپلای کوې کمپنۍ تا ته آفر رالیږي یعنې مطلب یو خط تا ته رالیږي یعنې ته هغې ته لومړی اسناد لیږلي دي هغې ستا اسناد هر څه چک کړي دي ستا سره انټرویو هر څه شوي دي نو ته هغوی ته قابل قبول یې یعنې ته ورسره پاس شوی نو د دې لپاره چې ته ورسره پاس شي هغوی تا ته یو لیټر د ایمیل په شکل رالیږي د دې ایمیل په واسطه ته کولی شي د هغوی سره انټرویو دغه وکړي وزیر دغه مطلب چې دی ویزه واخلي او هلته کار شروع کړي وروستنی پروسس دی هر څه بیا به تاسو ته په لیټر هلته لیکلي اوسیږي اپلای چې ورته کوئ نو هم چې دی تاسو له به انشاءالله وښیم اول ته تاسو راځي چې دا کوم معلومات تاسو ورته ورکوئ دا څنګه ورکولی شي نو دی پروسس دی اصلا چې دی ډېر اوږده مطلب پروسس نه لري او بل چې دی د دې هغه موده هم کمه ده یعنې په 3 ورځې 8 ورځې ان تر 3 میاشتو پورې هر څه پروسس دا مکمل کېږي نو بل په دې کې چې دی راځم تاسو چې دی اصلا په دې کې دا دغه یعنې زه څنګه کولی شم یو مناسب دغه پیدا کړم ویب سایټ پیدا کړم تر څو دا زه دې ته اپلای وکړم نو تاسو به لومړی ورته اسناد برابر کړئ کوم بخش کې چې تاسو اسناد مطلب لرئ هماغه معلومات او هغه اسناد ځان سره ولرئ دوهم دا چې تاسو باید یو سی وي جوړه کړئ سی وي ډېره مهمه ده ځکه چې د ټول هغه خپل کوالټي نه پکې ذکر کړئ کوم کوالټیز چې تاسو لرئ راځئ دلته چې دی زه لیکم فار ایگزامپل تاسو که چېرته انټرنیټ ته دلته راغلی په ګوګل یا مطلب ګوګل کروم خلاص کړلو دلته راشي او تاسو په ګوګل کې ورته ولیکئ دلته ولیکئ فار ایگزامپل زه لیکم چې دی فار ایگزامپل ډرایورز جاب ان اټلی داسې ولیکئ اټلی کې مې چې دی ورته ماته د ډرایورۍ جاب راته وښایه بس کلیک به وکړئ داسې تاسو دلته ویب سایټس راځي دی ځکه تاسو ګورئ لومړی دلته چې دی یو موږ سره چې دی مختلف تاسو له به زه چې دی د دې ویډیو په ډسکرپشن کې هم تاسو ته دغه درکړم د دې لینکونه درکړم نو تاسو کولی شئ دلته وګورئ موږ سره مختلف قسمه کمپنیان راغلي چې تر ټولو مهمه کمپنۍ چې دی د فارما په نامه باندې چې دی د فارما ورک دا ډیره مهمه کمپنی ده نو تاسو به راسئ د دې دا یو مطلب داسې یو ویب سایټ یا مطلب خپل یو کمپنی ده کوم چې یعنی مطلب چې دی باوري ده تاسو به راشئ او زه به تاسو له د دې یو تریک وښیم کله چې تاسو راشئ په پرما مال ته چې دی د ډرایورۍ دپاره زه مطلب د ډرایورۍ اسناد حساب کتاب لرم او زه غواړم دې ته اپلای وکړم زیاتره دا پرما چې دی دا داسې یو کمپنۍ ده چې دا اصلا زیاتره ډرایورانو ته ضرورت لري نو کوم کس چې ډرایور او لیسنس حساب کتاب لري نو هغوی دلته چې دی د دې ویب سایټ یا مطلب د دې کمپنۍ ویب سایټ ته راتللی شي او په دې د دې ځای نه تاسو چې دی اسانۍ هغوی سره کانټاکټ کولی شي معلومات درنه غواړي او راځم نو دلته چې دی کله چې تاسو دلته راغللی دلته وګورئ موږ سره چې دی Find your ideal truck driver job at a Parma work. لومړی فرض دلته تاسو ته انفارمیشن درکړي مطلب دی نوم دی او دلته لږ څه معلومات درکړي دي آی تاسو وایي چې دی په ایروپ کې چې دی تاسو غواړئ ډریوري وکړئ نو د هغې لپاره چې دی دلته وګورئ موږ ته معلومات راکړي دي اصلا
اوس د دې مربوطه څه شی دی افیشل امپلایمنت ته وګورئ انډر د ایټالین لا څه چې اصول د هغې ابه مني ورسره او تاسو چې د سیلري چې د کمپټیټیو سیلري معاش تاسو چې د په تقریبي ډول باندې چې د 3000 مطلب چې د ایرو به اوسېږي پاون ایرو او بل تاسو چې د په یعنی مطلب پیډ ویکیشن تاسو ته رخصتي چې د په هر چې د مطلب د of at least 4 weeks per year of work مطلب چې د سالور هفته چې د په هر کال کې چې د تاسو ان مطلب دلته ان حدا کلن ان رخصتي زیات نه په میش کې سالور هفته داسې مطلب ان دومره رخصتي تاسو کولای شئ car services if something happens on the road we will help you که څه مشکل لته په روډ او دلته کې منځ کې پیدا شي نو هم موږ مرسته کولی شو درته دا بونس چې دی تاسو لپاره لویال ډرایورز دی دا بونس یې اضافي او امتیاز چې ورکوي نو دا هغه وفاداره ډرایورانو ته ورکوي هر چاته یې نه ورکوي او تاسو ته فری اکاموډیشن هم درکوي مطلب فار د فرست مانث لومړی میاشت کې تاسو ته د هغې اوسېدلو او مصرف ټول حساب کتاب درکوي داسې او دلته بل چې دی مووینګ کاسټ چې دی کوریج تاسو سم چې د ریسیو اپ ټو تاسو دومره چې دی مطلب هغه یعنې ستاسو لومړي معاش سره دومره یو اضافي یو شی درکوي مطلب او همدارنګه چې دی مطلب د ریس ټایمز رولز کوم اصول چې دي دا ټول باید ریکوایرمنټ دا هر څه ورته باید پوره کړي راځم دې ته زه چې دی اپلای کوم نو راځم سبمیټ ان اپلیکیشن باندې کلیک کوم داسې کله چې دلته راغلی فرست دلته تاسو لوستلی شئ انفارمیشن لوستلی شئ دې کې موږ ته لیکلی وی چې د پلیز read the questions carefully and write your answer it will be important to you as to make your employment process more comfortable as possible بس تاسو دا انفارمیشن لیکلی شئ بیا لیکلی دی if you have any difficulties or questions on the questionnaire please contact us for the advice ګوره د خپل ایمیل حساب کتاب ورکړی دی کنټاکټ شمیرې مو ورکړی دی که چیرته درته په اپلای کې ستونزه وه نو تاسو کولی شئ چې دی دې سره اړیکه دلته ونیسئ لومړی چې دلته فرست نیم ولیکئ ورته فار ایگزامپل زه داسې تیز درته چې ویډیو اوږده نه شي د زیږېدلو نیټه او دلته چې دی کنټاکټ نمبرز خپل ټلیفون نمبر او دلته ایمیل ادرس ولیکئ او دلته بیا چې دی کنټري ولیکئ د کومې ساحې څخه هستئ دلته ورته ولیکئ او لومړی دغه ځای کې وګورئ دغلته مهمه خبره دا ده چې what is your current resident state so اوس پیلن په EU مطلب سټیزن آیا ته د یورپ سټیزن یې اوسېدونکی نو دې ته دلته وګورئ ټول مطلب پرمننټ یې کومه سي نو راځه نو ته دې ته چک واچوه نو resident permanent in EU دغه دا به راشم زه به داسې وکړم چې دلته به زه تاسو په کتې او د زده کړې په خاطر چې دی دا به فیل کړو داسې په اسانۍ سره او فار ایگزامپل چې دی یو تاریخ به داسې ورکړو ښه افغاني هر څه چې دی دا فیل شو رالم د نیکسټ بټن کلیک کومه ما ته ما دلته څه پوښتنې کوي دلته دې پوښتنې ته کله چې تاسو اپلای کوئ نو پروفیشنل انفارمیشن موږ نه غواړي مسلک مطابق معلومات غواړي نو تاسو بلته پوښتنې ورکوئ یعنې مطلب چې جواب do you have a valid ENC یا driver license for at least 6 months next 6 months آیا لیسنس لري او که نه لري کله لري دلته ګورئ دې پوښتنې ته باید ښه دقیق yes I have but for less than 6 months یعنې لرم خو شپږ میاشتې کم وخت لري بس ورته دا yes ته چې واچوه معلومات باید صحیح اوسیږي do you have a valid driver qualification card کوم کارت لري دا ځان سره نو آی سرټیفیکیشن کوم څه اسناد د خپل هیواد لري که نه yes I have که نه لري بس نو ته چې واچوه که مطلب وخت پکې کم وي do you have a valid چې دی ټیکوګرافي کارډس for at least 6 months انا یو کارت چې تاسو مطلب چې دی ستا د پیژندګلوي کارت په شکل باندې هم چې دی داسې یو کارت دی آیا هغه لري او که نه لري بس نو یس داسې چک ورته اچولی شي ستا په ټرک ډرایور تا دا ټرک چې چلولی څو کاله د ډرایوري کړی دی تجربه دی څو ده فار ایگزامپل زه دلته ورکوم چې دی 3 years داسې به ولیکئ داسې یعنې مطلب په دې رقم باندې ورسره دا ډیلینګ کولی شي are you ready to work with چې د refrigerated trucks په دې رقم باندې چې ته د دغه ټرک سره یعنې مطلب کار کولی شي هو دا ټرک چلو نه قسمونه دي د دې او when would you be ready to start working کله به کار شروع کړې فار ایگزامپل ورته ولیکه چې د 1 month later چې دی داسې او هغې نه پسې دلته راشه نیکسټ باندې کلیک وکړه دا کوشن دی لومړی پرسنل کوالټیز دی او what language do you speak please indicate how well you speak them دوی سره به په کومه سي ورته ووایي چې دی فار ایگزامپل انګلیش لینګویج باندې پوهېږم
او همدارنګه چې د انګلیش لانګویج پر ایگزامپل ولیکې داسې که پوهېږي پر ایگزامپل عربي نور ژبې ورسره داسې ولیکې ښه خبره ده. do you have any medical limitation or clinical illness ای کوم مرض خو نه لرئ چې کو اچوه چې دی نه نه لرم. همداسې do you have any criminal چې دی conviction آیا په تا باندې کوم جرم نشته دی جرم دی ته چې کو اچوه نیکسټ داسې سوالونو ته ځوابونه ورکړم. constant statements ته وګورئ دلته مطلب تاسو وایي چې دا تاسو موږ ته رالیږئ د دې ذمواري اصلا چې دی یو خو په تاسو ده لکه مطلب چې دی کنفرمیشن نه کړي. no processing storage and transparent use of your personal data in accordance with applicable data protection laws. اصلا دا ټول ته موږ سره سیف کیږي او دلته چې د اخیره کې څه وایي if you have any question again تاسو نه بیا پوښتنه کوي موږ سره په دې باندې اړیکه نیولی شي. do you consent of the processing of your personal data آیا دا خپل شخصي معلومات ته موږ سره غواړي شریکي یعنې شریکوي اجازه نه اخلي که چېرته دا کم معلومات چې تا ورکړي دا نه غواړي شیر کړي نو دې ته چک پی یعنې تا اپلی مثلا ګورئ که چېرته دلته راشي دې ځای کې اصلا دا سند کېږي خو ولې دو به ځان سره مطلب ځان دغه معلومات به نه چې دی نور سره نه شیر کړي نور ډپارټمنټونو سره نو چک ورته واچوي دا سند کړي دا رقم باندې. دلته وګورئ thank you the data has been successfully sent دا موږ ته ولېږل شوله زموږ د ایمیل نه. اوس دا کم پوښتنې چې دوی ته موږ لېږلي دي دوی د موږ سره د ایمیل له طریقه موږ سره چې دی اړیکه نه ونیسي دوی به موږ نه هلته به موږ دوی ته سی وي لیږو دوی موږ نه سی وي غواړي نور معلومات غواړي کارتونه غواړي یو شی بل شی غواړي دا ټول انفارمیشن به موږ د هغې ځای نه ورته کمپلیټ کوو. نو چې کله تاسو د پرما کمپنۍ ته اپلای کوئ نو په دې رقم تاسو کولی شئ. یوازې دا نه بلکې تاسو راشي تاسو د یو بل ویب سایټ ښیم چې هلته بیا ډېر زیات چې دی تاسو جابس پیدا کولی شئ. دلته ولیکئ پر ایگزامپل زه لیکم چې دی پر ایگزامپل انګلیش زه به راشم انګلیش جابس in Italia Italy دا ولیکئ داسې دلته راشئ داسې د دغه ګورئ دې ځای کې لاندې دغه ویب سایټ چې دی English speaking jobs in Italy دا راواخ دې باندې کلیک وکړئ دا چې دی دا هم یو خوندور ویب سایټ دی مطلب ډېر منل شوی دی او همدارنګه تاسو ګورئ ټول دلته چې دی سرچ وکړئ کم ځای کې تاسو ګورئ ریجن دی ساحه ده دا په اټلي کې چې دی هغه کم ځای کې کم ایالت دی په هر یو کې تاسو ګورئ څومره وظیفې اعلان شوي دي نو په هر برخه کې چې دی کوم مطلب کوم اندازه وظیفې چې شته دی دلته تاسو ته لیکلي دي دا اوس د هغې ځای هغه سیریز دي ښارونه دي داسې ټول معلومات دلته لیدلی شي. پر ایگزامپل زه راځم او چې دی زه یو باندې کلیک کوم پر ایگزامپل چې دی ونیټو باندې دغه باندې کلیک کوم او زه د دې دا جابس ګورم مثلا English speaking jobs in Vento اصلا دلته وګورئ موږ هماغه لکه سیم ټو سیم ان افغانستان چې موږ په افغانستان کې کله موږ دغه کوو دلته چې some links may not work for the outside European Union یعنې مطلب چې دی اصلا هغه بعضې ویب سایټ بعضې شیونه چې دی کار نه کوي اصلا هلته یعنې بعضې موږ ته نه دي یعنې خارجیان هغه کسان چې د ایټالیا نه خارج دي هغوی ته دوی نشي کولی چې دوی هلته اپلی وکړي دغه کوم چې وینټو په نامه دا د ایټالیا خپل چې دی یو ښار دی په دغه کې دې دپاره تاسو اوس وګورئ د ټیکنیکل ډیزاینر چې دی همداسې دا ګورئ دا بستونه ورته اعلان شوي دي اصلا دې ته دوی کولی شي خارجي کسان دلته ومني ګوره سافټویر او هارډویر انجینیر په کار دی دوی لپاره همداسې وګورئ روم سروس منیجر دی اصلا وګورئ منیج اپریشن دی منیجر یعنې مطلب سمپل چې دی تاسو دلته راځئ او خپل وظیفه پکې سرچ کوئ معلومات دلته ګورئ ډېر زیات وظیفې اعلان شوي دي نو تاسو که دې ته اوس راځئ زه چې دی یو دانه پر ایگزامپل چې دی ریټیل سیلز او پرفارمنس انالیسس دې ته نو دلته راځم چې دی یو اکاونټ منیجر ته راځم دا دې باندې اکاونټ منیجر باندې چې دی دغې ته اپلی کوم ما ته څه وایي چې د head off you just clicked a link an external job abroad with the icon before the title so I got it دلته اصلا چې دی وایي دا اصلا مطلب دې لپاره چې دی موږ بعضې دغه نه لرو اصلا چې تاسو دې ته اپلی وکړئ یعنې مطلب دلته ماته انفارمیشن راکوي خو یعنې مخکې د مخکې ماته یو آپشن راکړه راځئ تاسو وګورئ زه به راشم دلته یو بله کمپنۍ په سرچ کړو دغه به یو بل وظیفه دلته وګورئ که چېرته بیا نور وظیفې د دوهم باندې کلیک وکړئ د دوهم کې تاسو وګورئ نور وظیفې هم دلته شته دی لکه ماشین لرنینګ انجینیر دی دې باندې زه کلیک کوم دا به راواخلم نو راځئ دې باندې کلیک کوو چې دی دې کې چې دې ته به اپلی څنګه کوئ ګورئ لومړی دلته چې دی دا کم ځای کې دی ټول معلومات دلته او دا چې دی اصلا د دې سیلریز وګورئ بل دا په ایټالوي ژبه باندې دی
نو زه دا چې دی څه کوم دا باید چې دی ترجمه شي نو راشي په دې باندې کلیک وکړئ او دلته لاړ شئ ټرانسلیټ ټو انګلیش واخلئ نو دا به تاسو ته چې دی دا به وژباړي درته انټرنیټ لږ شانته ضعیفه دی کله چې تاسو دلته کلیک وکړئ دوی تاسو د مطلب مخکې نه نور نه پرېږدي وي تاسو یو ځل لاګین شئ نو تاسو به راشئ او دې ته به لاګین شئ زه د مطلب ګوګل اکاونټ سره کنټینټ مطلب کېږم مخکې زما یعنې زه دې ته د دې د همدغه څه چې دا لیکنه دلته لولم باید چې دی زه دلته لاګین شوی یم د دوی هغه ویب سایټ ته یا مطلب چې دی را به شم زه به چې دی په یو جیمیل باندې لاګین شم داسې یعنې کنټن هاوس باندې به کلیک واخلئ داسې تر څو د هغه زموږ ته معلومات راکړل شي چې اصلا دا کوم ریکوایرمنټ لري د انټرنیټ اصلا چې دی زما لږ شانته ضعیفه دی کار نه کوي او همدارنګه چې دی که چې د بیرته راشي دلته وګورئ وروسته زما انټرنیټ یو څه ضعیفه دی ویډیو مې سټاپ کړی وه خو دلته بیا هم چې دی کار نه ورکوي انټرنیټ مې صحیح دلته وګورئ کال فار اپلیکیشن داسې یو بل وظیفه داسې پیدا کوي او تاسو به په دې باندې کلیک کوئ او د هغې نه پس دی لکه څنګه چې تاسو په افغانستان کې یو بس دپاره اپلی کوئ دوی هم په اخره کې تاسو له دغه درکړي دي لکه مطلب چې دی هماغسې ایمیل درکړی دی او مطلب د اپلای طریقې ټول هماغسې لکه تېر ځل چې تاسو له یو مخکې ترسره کړله نو په دې رقم باندې تاسو اپلای کولی شئ بل د دې سره چې دی د نورو ویب سایټونو چې تاسو ته وظیفې پیدا کولی شئ یعنې بستونه مطلب پیدا کولی شئ هغه به انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې زه تاسو سره چې دی شریک کوم او بل چې دی د دې وروستنی پروسس چې تاسو هغې سره چې دی مطلب هغې ته سی وي څنګه برابروئ خپل اسناد څنګه برابروئ راتلونکي نور پړاوونه څنګه دي یا مطلب د ایمیل د لارې هغو سره څنګه اړیکه نیسئ که تاسو ته خط راغلی هغې نه مطلب لیکنه مطلب چې دی آفر راغلی هماغه د آفر په استعمال سره تاسو څنګه کولی شئ چې دی اټلي ته لاړ شئ مطلب دا ټول پروسس انشاءالله په راتلونکي کې تاسو سره چې دی شریکوم که چېرته چې دی یو بله خبره چې که چېرته تاسو داسې سرچ نشئ کولی د ویب سایټ ته لاړ شئ انګلیش جابس کې لیکئ او که دا نه لیکئ ولیکئ چې دی جابس اټلي جابس ولیکئ هم صحیح دی او کله چې ولیکل تاسو ته برته یو آپشن راځي هلته به تاسو جوین شئ او د جوین کېدلو نه پس به بیا تاسو چې دی څومره جابس چې په ایټالیا کې اعلانېږي هغې نه به تاسو خبرېږئ بل تاسو ګورئ که چېرته یو سرچ کوئ نو سمپل دلته راشئ په دغه نقطه باندې کلیک وکړئ او دلته ولیکئ فار ایګزامپل ما ته چې دی ټیچینګ زه لیکم فار ایګزامپل د ټیچینګ جاب وښیه کوم ځای کې راته وښیه زه فار ایګزامپل لوکیشن نه ورکوم عمومي یو خبره کوم را به شئ دلته به په دې باندې سرچ باندې به کلیک وکړئ دا موږ ته سرچ کړي او د ټیچینګ کوم جابس دي هغه به موږ ته دا پیدا کړي نو د سرچ دپاره دا بټن هم شته دی نو په دې رقم تاسو کولی شئ چې دی تاسو ګورئ دلته چې دی ما ولیکه دلته ګورئ ایلیمنټري چې دی ټیچینګ اسسټانټ دی نو دلته ماته چې دی د استادۍ لپاره چې تاسو مطلب په ابتدایي مکتب کې درس ورکوئ د هغې اسسټنټي کوئ ګوره د هغې معلومات ټول کوم ځای کې ګوره د ریاضي استاد چې دی او د فزیک استاد پکار دی د انګلیسي ټیچر ورته پکار دی نو د دې لپاره تاسو اپلای هم کولی شئ نو دوی تاسو چې دی ډیټیلز درکې ګورئ مطلب چې دی د ټیچر دپاره کوم بل بغیر د دې نه چې دی بل تاسو نور جابس دلته سرچ کولی شئ آیا چې دی فار ایګزامپل میکینک چېرته پکار دی که نه دی نو دلته ورته لیکئ او بس راځئ دلته چې دی په سرچ باندې کلیک کوئ تاسو له به چې دی هغه به پیدا کوي اصلا نو ګورئ چې دی چیپ میکانیک یوازې چې دی دغه یو بس خالي دی دغه بس چې دی دې لپاره ته اپلی کوې همداسې نور سرچ وکړو داسې دومره وظیفې په دې هر ته تاسو اپلی کولی شئ اما که چېرته یو ایالت غواړئ ولایت غواړئ نو چې هغه به دلته ورته ولیکئ په کوم ځای کې ته غواړئ دا وظیفه ترلاسه کړې دلته ورته چې دی نوم ورته ولیکه نومونه چې دی په عمومي ویب سایټ کې چې مخکې موږ سرچ کوو تاسو له ما وښودل نو هغه ترتیب نه تاسو کولی شئ نو دلته سرچ وکړئ که بیا هم څه ستونزه وه نو کمنټ وکړئ او د دغې کم لینکونو باندې چې ما تاسو ته کار وکړو دا لینکونه به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې پیدا کړئ که ډسکرپشن کې نو زموږ ټلګرام چینل کې به حتما تاسو دا پیدا کولی شئ نو د نورو ویډیوګانو لپاره چې دی تر څو چې تاسو د اټلي د نورو ویډیوګانو په هکله ځان خبر کړئ نو تاسو دغه یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو چې دی ویډیوګانې تاسو څخه مس نه شي او هغه د بیل آیکن ورسره حتما وښیئ مننه د کتلو